بنگلاديش هند مات کړ او د 2020 میلادي کال د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام وګټه دا چې څنګه لوبه وشوه پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د بنگلاديش کرکټ 19 کلنې لوبډلې د 2020 میلادي کال د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام پر خپل نوم کړ په پایلوبه کې د دفاعي اتل هند او بنگلاديش سره مخ شو لوبه نن د سویلي افریقا په پوچسفروم ښار کې ترسره شو بنگلاديش د ټاس په ګټلو هند ته د توپوهنې بلنه ورکړه خو هندي لوبډله ښه ونه لوبېده او د 20 تورونو لوبولو وروسته د 10 لوبغاړو په سوځېدو 108 منډې وکړې د هند لپاره لوبډل مشر جیسوال اتاتیا تتیک ورما 30 دوروجورل 22 او ګارکو منډې ترسره کړې د بنگلاديش له لوري وشویک داس 3 وکټې شریف الاسلام او تنظیم حسن 2 وکټې او رقیب الحسین یو وکټ ترلاسه کړه همدارنګه بنگلاديش د 108 منډو په جواب کې خپل پاڼۍ پیل کړه او یاد هدف ته په 3 اور کې ځان ورساوه او لوبه یې په خپل نوم کړه د بنگلاديش لپاره پرویز حسین 30 تنزید حسن ولس لوبډل مشر اکبر علي 30 ناسوزیدلې منډې وکړې او هندستاني لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه او د 2020 کال اتل لوبډله شو د یاد نړیوال جام تر ټولو ډیر منډې جوړونکي هندي جیسوال دی جیسوال چې 13 کلن ځوان توپوهونکی او د هندي لوبډل مشر وو په دې نړیوال جام کې په شپږو لوبو کې 400 منډې وکړې تر ټولو غوره توپاچونکي هم هندي لوبغاړی روی بشونی دی چې 19 لوبغاړي یې سوځولي دي افغان ځوان لوبغاړی شفیق الله غفاري د وکټ اخیستونکي لیست کې دوهم مقام لزان سره لري چې په 15 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو غفاري ډیر ښه ځوان توپاچونکی دی چې په خلاص لیګ بریک توپاچونه کوي ابراهیم زدران د افغان لوبډلې غوره توپوهونکی چې 15 لوبو کې 240 منډې وکړې په یاد جام کې بنگلاديش لومړی هند دویم پاکستان دریم نیوزیلند څلورم استرالیا پنځم ویسټ انډیز شپږم افغانستان اووم او سویلي افریقا بیا هم مقام خپل کړ نو د بنگلاديش مینوالو ته دې مبارک وي نو مننه مینو چې ویډیو مر سره ولیدله تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې می یاد ساتئ